الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو خويندو زحمت بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې د 5 خوبونو تعبیر کوو. اول خوب دا یو ورور کمنټ کې لیکلو، یو ویډیو په کمنټ کې لیکلو چې ویښته تویېدل دا په خوب کې څه تعبیر لري. ویښته تویېدل چې کله د سر نه تویېږي ویښته د انسان په خوب کې او په اندازه وي، یعنی په اندازه باندې ویښته تویېږي، دا ښه تعبیر لري. د غمونو ورکېدل، د سوچونو، د فکرونو او انسان ته آرامش او د انسان خاطر جمع کېدل دا ډېر ښه تعبیر لري. چې په اندازه باندې سړي ویښته کم شي یا توی شي دا ډېر ښه تعبیر لري. او چې کله د انسان ویښته په خوب کې وګوري چې ویښته زیات تویېږي او سر یې خالي کېږي یا بد معلومیږي بیخي، نو دا بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل تشویشونه او خپل د غواړې خپل د خاطر جمعي دا په داسې شکل وکړې چې ته پکې بد معلومیږي، لکه لانجې وکړې او شور جوړ کړې، بې صبري وکړې، نو دا په هغه صورت کې بیا ښه تعبیر نه لري. چې کله ویښته په اندازه تویېږي دا ښه تعبیر لري. دا په اطمینان، په سکون، په آرامش باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب اورو. د مور او پلار سره ولاړې پسې نو مور ما ته ووایي چې هغه د خالا زامن چې دي ما ته د خپلې خالا زامن راته وښایي چې هغوی ته په کور کې ټولو ته ذهني تکلیف رسېدلی دی او تقریبا داسې وایي چې $15,000 خرچه پرې راغلې ده. نو خاله زامن ورته ښودلي مور یې په خوب کې ته خاله زامن ته تکلیف رسېدلی کور کې، هغوی ته ډېر سخت تاوانونه رسېدلي دي. نو دا خوب که چېرته وخت یې صحیح نه وي نو دا خوب تحزین من الشیطان ده، د شیطان لخوا ده. سوچونه اچول، تشویشول او تا ته فکر اچول دا تعبیر نه لري. خیر شر پکې نشته. اعوذ بالله ووایه، د الله نه خیر وغواړه او د دې خوب د شر نه پناه وغواړه. الله ته انشاءالله هېڅ ضرر نه رسېږي. او که چېرته داسې وي چې رښتیا دغه خاله سره تاسو رفت آمد کم کوئ او دغه مور دې کله کله ګلې او ګزاري کوي، کله ښکاره کوي کله نه ښکاره کوي، او په دې خوب کې تا ته داسې ویلي دي، نو دې معنا بیا دا ده چې تاسو په دې خاله سره چې هغه د مور په ځای ده نو دې سره تاسو رفت آمد کم کوئ او د هغوی حقوق نه ادا کوئ. نو په کار ده چې رفت آمد ورسره وکړئ، حقوق یې ادا کړئ او احوال یې واخلئ. دې سره ستاسو دا صلې رحمي ساتل کېږي، مور دې هم خوشحاله کېږي او دې کې خیر هم ده. نو والله تعالی اعلم. دا بل خوب اورو. قسم جامې کالي اسماني لکه دا شین اسماني غوندې، نو هغه ما ته وایي چې دا کالي دي او دما هم وي همدغه د مدرسه کې چې تحفه کې راکړي. نو زه چې دا د والد صاحب هغه شنې جامې د اسماني غوندې چې لاس پرې هغه کوم ښې ډبلې لکه ښې ګرمې جامې او هغه زما جامو ته ګوري، مطلب زه د ده ته او یعنی مطلب داسې هغه هم ښه رنګ او دا هم ښه رنګ خوشحاله یو که نه چې هغه هم غواړي چې ځان ته یې وګنډي او لکه مطلب وایم او بل دا ده که نه هغو ته داسې سکریم غوندې یو شی اخلي بیا ورکوي. نو دا ورور خپل والد صاحب په خوب کې لیدلی چې هغه وفات شوی مخکې، چې دغه آسماني کالي په ځان یې او د ده زیړبخونی کالي ورسره یې ده سره هغه سره آسماني وي او هغه هم خپل کالي ته ګوري خوشحالي. نو په خوب کې چې کله مړی وکتل شي او هغه کالي داسې واغوندي سپین رنګ ته نږدې وي، سپین رنګ وي یا سپین رنګ ته نږدې وي، آسماني څه ده نو دا روشن رنګ ده، سپین ته نږدې ده. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستاسو والد انشاءالله الله تعالی ورته زموږ په نیک ګمان باندې موږ ګمان دې سپې ساتو هغه الله تعالی هغه ته جنت نصیب کړی ده او الله تعالی حساب کتاب کې ورسره اساني کړی. الله تعالی دې وکړي چې الله تعالی ورته جنت نصیب کړی وي، حساب کتاب کې ورسره اساني کړې وي. نو صفا جامې په خوب کې د مړی چې هغه وکتل شي دا ښه تعبیر لري. دغه په صفایي او په پاکي باندې تعبیر کېږي. او ستا جامې زیړبخونې دا د نبي علیه السلام زیړ رنګ ډېر خوښېده، نو دا هم ښه تعبیر لري او خوشحالي باندې تعبیر کېږي. تسر الناظرین فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرین اول سپاره کې راځي چې زیړ رنګ روښانه زیړ رنګ انسان خوشحاله کوي. نو تا ته هم الله تعالی انشاءالله خوشحالي نصیب کړي، یو پلار ته دې هم الله تعالی خیر نصیب کړي په حساب و کتاب کې او ورسره اساني کوي انشاءالله. او داسې وایي بیا چې پلار دی ستاسو ماشومانو ته چې اخلي
نو دا یو خیر ده انشاءالله ستاسو ته رسیږي، یو خیر ده، یو نفع ده، یو فایده ده چې هغه تاسو ته انشاءالله رسیږي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب اورو؟ د آس لیدل آسې ځینو سره نه ځینې ډارېږي پرې. ښه دا ورور خوب یې لیدلی داسې آس ته او د آس نه دی پټېږي او هغه د باندې خوله لګوي او زین هم پرې نشته. نو دا په ضعیف شخصیت باندې تعبیر کېږي، یعنې ته په کارونو کې اقدام نشي کولی او خیر کارونه دي او د کولو دي، خو ته پکې دودلی او اقدام پکې نشي کولی او داسې آس زین نه لري. نو معنا داسې کم سفر ده، کم تګ ده، کم خبره ده، نو په هغه کې ته هېڅ تیاري نه کوې او هغه ته هېڅ زړه نه کوې، کله وایي ځم او کله وایي نه ځم. یا د خیر کارونه دي یا ملګري دي د هغو په رابطه باندې ستا تشویش ده، ستا ملګري ستا له لاسه ونه وځي. نو د آس ندار په خوب کې دا ښه تعبیر نه لري او چې کله آس انسان ته ضرر رسي په خوب کې نو دا هم ښه تعبیر نه لري. معنا داسې یو څه نقصان مالي یا دوستانو لخوا یا کم سفر یا کم تصمیم چې ته نیسي نو په هغه کې لږ سستي کېږي تا نه او په دې وجه باندې تا ته نو لږ تاوان او نقصان ضربه رسېږي. نو کوشش وکړه چې خپل شخصیت قوي کړي او تصمیم دې معلوم وي، خبره دې معلوم وي، دودله کېږه ما سفر وي چې هر کار وي هو نه دې باید معلوم سي، استخاره وکړه الله نه خیر وغواړه. والله تعالی اعلم. یو بل خوب دغه اورو؟ وفات شوی دی. تره یې وفات شوی د غیب خوب کې لیدلی؟ ما سره په لاره باندې روان او یو کوټې ته دننه شوم چې هغه حجره او په هغه حجره کې رڼا نه وي، تیارې. بیا دا تره مې یو بیټرۍ ولګوي او زه ورته وایم چې د دې رڼا ښه ده، دا رڼا بیا تر ډېر وخته پورې او دغې کوټې ته موږ د خوب دپاره راشو چې د دغې تعبیر راته وکړي. الله دې وکړي چې دا تعبیر انشاءالله ښه وي. نو دا ورور خوب لیدلی خپل تره وفات شوي تره په خوب کې لیدلی ده چې وایي روان یو چېرته به یو کوټې ته حجرې ته ننوځو هلته تیارې. بیا وایي دغه وفات شوي تره یې څه ده دا یو بیټرۍ راولګوي او رڼا جوړ سي او دی وایي زه وایي خوشحاله سم درته وایم چې دا ډېره ښه رڼا ده، دا ډېر وخت بیټرۍ او دا ډېر وخت کار کوي، ډېر وخت پاتې کېږي. نو د خوب په نیت باندې دې کوټې ته دوی دننه شوي دي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. مړی چې په خوب کې وکتلی شي چې هغه انسان ته یو شی ورکوي، یو خیر رسوي، یو کار درته کوي، یو شی درکوي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا داسې ستاسو کوم حاجت ده، شرعي حاجت، کوم شی غواړې، یو شی اراده لرې، نو هغه انشاءالله پوره کېږي، هغه پوره کېږي او ته اقدام وکړې، خصوصا که د خیښي مسله وي، خیښي یا واده کول وي د ترونو کورنۍ کې د ترونو متعلقینو دوی خپلوانو کې د پلار خپلوانو کې انشاءالله دې کې دې تا ته خیر ده او دې دا خیر به انشاءالله همیشه به وي او دې کې که ته څه اراده کوې نو دې سره انشاءالله ستا کور به آباد سي او تا ته به سکون میلاو شي. الله تعالی دې وکړي چې دا خوب تعبیر باندې ته پوه شوی او خپل کوم شرعي هدف دې ده، مقصد دې د الله دې ته پوره کړي. والله تعالی اعلم.